بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم عبدالحق او تاسو ګورئ هاو ټو پښتو یوټیوب چینل. دوستانو تاسو غواړئ چې تاسو ته څوک رینګ وکړي او د هغې موبایل ستاسو نوم واخلي؟ آیا دوستانو تاسو دا غواړئ چې تاسو ته څوک میسج وکړي او د هغې نوم واخلي ستاسو موبایل او یا هغه میسج هم تاسو ته پړاو کړي؟ دوستانو تاسو کو دا زده کول غواړئ نو دا ویډیو تاسو تر اخیره پورې ګورئ. سبسکرایب کړئ هاو ټو پښتو یوټیوب چینل او ورسره دا د بیل آیکن هم ضرور دباو کړئ. د دې فایده به دا شي چې زه کومه نوې ویډیو اپلوډ کوم نو هغه به هم تاسو ته د نوټیفیکیشن په ذریعه باندې در رسیږي. اوکې دوستانو نو راځئ چې سټارټ کړو. نو دوستانو د ټولو نه پیله به تاسو خپل پلی سټور کولاو کړئ او د دې ځای نه موږ یو وړوکی شانتې اپلیکیشن را ډاونلوډ کوو چې تقریبا 2 MB هم نه دی، 1.5 MB ټول اپلیکیشن دی. نو دوستانو تاسو کتلی شئ چې ما پلی سټور کولاو کو. د هغې نه بعد دوستانو تاسو به دلته په سرچ ولیکئ کالر نیم اناونسر پرو. دغه شانتې به تاسو ولیکئ دوستانو څنګه چې ما دلته په سرچ کې ولیکو کالر نیم اناونسر پرو. بیا به زه سرچ کوم. د هغې نه بعد دوستانو تاسو کتلی شئ په پیله نمبر باندې چې کوم اپلیکیشن راغلی کالر نیم اناونسر پرو، نو زه به همدا کلیک کوم. دوستانو په دې کې ډېرې زیاتې اپلیکیشن خو دا اپلیکیشن زه تاسو ته ښیم دوستانو چې دا صحیح اپلیکیشن دی. دا د دې آیکن دی دوستانو، دا هم تاسو وګورئ او دا تقریبا 10,000 کسانو دا را ډاونلوډ کړی دی. 4.4 دا د دې ریټینګ دی چې ښه زبردست اپلیکیشن دی. دا بس د دې آیکن ته تاسو وګورئ دوستانو، هسې نه چې تاسو بدل اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. نو دا به زه اوس اوپن کړم د دې ځای نه. د هغې نه بعد دوستانو دا تاسو کتلی شئ ډېر اسان شانتې د دې انټرفیس دی. پهله دوستانو پهله نمبر باندې تاسو وګورئ سپیک کالر نیم، یعنې چې تا ته څوک رینګ وکړي د هغې نوم واخلي او که نه نو دا د دې ځای نه آن دی. ټیک شه دوستانو دا تاسو اپ کولی هم شئ. د هغې نه بعد دوستانو په دې کې دویم نمبر باندې آپشن دی سپیک SMS سینډر نیم. دا تاسو کتلی شئ دوستانو دا هم ما آن کړی دی. ټیک شه دوستانو چې ما ته څوک میسج راولیږي د هغې نوم به اخلي. دغه شانتې دوستانو په دې کې دا یو بل آپشن دی سپیک SMS کانټیکټ، نو دا به هم زه آن کړم، یعنې ما ته چې څوک میسج وکړي نو هغه به هم ما ته پړاوئ. خو دوستانو اکثر دا اپلیکیشن چې کوم دی دا په انګلیش کې وي، نو چې څوک مطلب انګلیش والا میسج وي نو هغه به هم تا ته پړاوئ. ټیک شه دوستانو دا د دې انټرفیس دی. دغه شانتې دوستانو په دې کې دا درې چې کوم آپشن دي دا هم تاسو کتلی شئ. پهله دا د اډیو والا دی، نو زه په دې باندې کلیک کوم. د هغې نه بعد دوستانو تاسو کتلی شئ په دې کې دا یو څو آپشن دي. پهله په دې کې آپشن دی رینګ ټون، یعنې ته په دې باندې کم رینګ ټون لګې چې تا ته څوک رینګ کوي، نو په هغې باندې دوستانو دا یو رینګ ټون ما لګولی. ټیک شه دوستانو او دغه شانتې نوټیفیکیشن چې تا ته نوټیفیکیشن راځي نو هغه به هم تاسو ته دا وایي، نو په دې باندې هم ما دا یو رینګ ټون لګولی دی. ټیک شه دوستانو دغه شانتې په دې کې دا یو بل آپشن دی، دا دویم دا منځ کې چې کوم آپشن دی والیوم والا، نو دا چې زه کلیک کوم دوستانو په دې کې دا د دې رینګ ټون والیوم دی، یعنې ما چې کوم رینګ راځي یا کوم نوټیفیکیشن د هغې ساوند به څوم نه وي، نو هغه تاسو دې ځای نه کولی شئ. ما د رینګ ټون والیوم چې دغه پول کړی دی او باقي دا نارملی صحیح دی، نو دا به زه اوکې کم. دا ایډز راله دوستانو دا به زه سکیپ کوم. د هغې نه بعد دوستانو دریم نمبر په دې کې آپشن دی سیټینګ، نو زه به دا کلیک کوم. دا تاسو کتلی شئ دوستانو چینج سپیچ لینګویج، نو زه به دا کلیک کوم. په دې کې دوستانو دا لینګویج دي جرمن، انګلیش، سپینش، فرینچ، ایټالین، کورین، چاینیز، مطلب دا یو څو ملکونو والا ژبې دي پکې، نو موږ په دې ځای نه انګلیش سلیکټ کړی دی. ټیک انګلیش دوستانو په دې کې ما سلیکټ کړو. د هغې نه بعد چینج سپیچ
ریټ. نو دوستانو په دې کې دا ته وایي چې مطلب تا ته چې کوم د خبرې کوي چې دا دې کس ته رینګ وکړو نو هغه تا ته په کم اواز کې وایي ویری سلو ډېر په کم اواز کې یا په سلو یا نارمل کې یا تیز یا ډېر زیات تیز کې نو دا د دې ځای نارمل دی نو بس دا صحیح دی. د هغې نه بعد دوستانو زمونږ کار ختم. زه به اوس تاسو ته دوستانو مطلب د خپل نمبر ته به زه یو رینګ وکړم چې آیا په رښتیا باندې دا موږ سره اوس چې موږ ته څوک رینګ وکړي هغه نمبر هغه کس به موږ ته دا ښیي او که نه نو زه دې ته رینګ کوم دوستانو. Ahmad is calling you. 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 دا تاسو ولیدو دوستانو څنګه چې دې ته ما رینګ وکړو نو ما ته یې وویله احمد از کالینګ یو یعنې په دې موبایل کې چې ما کوم نمبر سیو کړی د هغې احمد نوم او چې ما ورته رینګ وکړو نو ما ته یو خو په دې باندې ما ساوند لګولی کوم رینګټون هغه هم هغه رینګټون پرې لګېدلی او بل دی ما ته ویله چې تا ته دا کس رینګونه کوي کنټینیولي دغه شانتې جاري او ما ته لګیا څنګه دوستانه تاسو اوس په خپله باندې ولیدو چې احمد از رینګینګ یو هغې تا ته رینګ کوي. ټیک شه دوستانو. نو دوستانو دا یو وړوکی شانتې اپلیکیشن دا دوستانو تاسو کوم موبایل چارج ته کېدی یا تاسو نه چېرته لرې پروت او تاسو پې دا شیز لګولی وي او دوستانو تاسو کار کوئ نو چې تاسو سره رینګ راشي نو هغې کې به ورته دا نوم هم وایي چې بهی پلانکی کس تا ته رینګ کوي نو که بیا ته هغه اټینډ کول غواړې نو هغه ته کولی شي او که نه نوره ستا خوښه ده. دغه شانتې دوستانو تاسو ته به میسج هم وایي. نو دوستانو امید دی چې دا وړه شانتې ویډیو دا به ستاسو ډېره زیاته خوښه شوي او که چېرته دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو مهرباني وکړئ ویډیو ضرور لایک کړئ او زمونږ چینل هم ضرور سبسکرایب کړئ. Thanks for watching. Allah Hafiz.